ملګرو اخر کار یې د تره ویډیو راله ټول حقیقت یې بیان کو چې ویډیو څنګه شوې وه او ویډیو چا وایرل کړې وه. نو راځئ د ټول نه مخکې د تره ویډیو وګورئ چې د ویډیو په هکله باندې څه وایي. ورحمت الله وبرکاته. وروره د په ټیک ټاک باندې زموږ یو ویډیو وایرل ده او د هغې کې هېڅ حقیقت نشته دی. دا زما وراره دی او موږ خپلو کې ګپ لګولو. د والد صاحب هم هغه ټایم کې موږ سره ناست وو او د سافټویر اپډیټ خبره اتره وه. نو مهرباني وکړئ غلط کمنټسونه او دا ویډیو که چا خپل ټیک ټاک دپاره خپل د چلولو دپاره کړي نو غلط کار یې کړی دی. مهرباني وکړئ دا ډیلیټ کړئ. زه خو صرف تاسو ته دا ویم چې سر د وجې ما نه خپل اکاونټ هم لاړو او دا زما بل کشر تره دی او هغې نه بعد خپلې ویډیوګانې ورکوي په ټیک ټاک باندې. ما نه ټیک ټاک اکاونټ هم واغستو کوډ کې او بس فاینل خبره دا ده چې زما نن نه بعد اخرنۍ ویډیو ده د تره سره مې راله مشر تره سره مې او بس السلام. نو ملګرو دغه ویډیو هغه تاسو وکته د تره دې نه علاوه کم مزمل پټان هغه پکې هم خپل کم تاثراتو اظهار چې هغه کړی و. یعنی دا یې ویل چې نن ناخوا به زه کومه ویډیو چې دا هغه نه جوړوم. زما نه یې په کور کې موبایل واخیستو او هر څه چې کوم دی هغه زما نه ختم شو. دې نه پخوا به زه ویډیو نه جوړوم. خو که تاسو ته په دې تصویر کې دا کم کس چې ښکاري دا ویلی کېږي چې د ده تره دی. دا پخپله هم د دې کوم ویډیو کې چې دی هغه ویل چې زما تره دی. کله دا وایي زما مشر دی او کله وایي زما کشر تره دی. هغه 60% خو کم لکه داسې تاسو ته به ویم چې داسې یو کس داسې ویډیو جوړوي بلکې خلک پسې داسې ویډیو جوړوي او هغه بیا هم د هغې خلاف څه وایي نه خو د هغه سره مشهورتیا دپاره خپل ویډیو او هر څه جوړوي. یعنې اوس لکه تاسو کوم محفل ته زه تاسو ته دا محفل ښیم ګورئ. دا یو محفل لګیا دی. ټول هغه مشران خلک به ورته موږ وایو هغه غونډ شوي دي. هغه لوپر ټایپ خلک غونډ شوي دي او پکې دا ماشوم پکې هم ناست دی ورسره. نو دې ترلی خو هغه دا اخر په کار و که نه چې داسې کم خپل وراری دی او که هر څه دی دا خو په داسې محفل کې هغه کېنول هم نه دي په کار. یعنې لکه ټول مشران او ټول لکه کم لړو مړو او تاش وغیره چرس تکس کې هغه خپل کار دی لکه څه کوي. خو داسې کم ماشومان چې دي هغه خو په دې کې نه دي کېنول په کار که نه. یعنې که تاسو مخکې د دې د ویډیو ته وګورئ په دې وخت کې د دې تره هم نه و. لکه دا څه قسمه ویډیو چې دا جوړوي تاسو هغه په دې کې هم کتلی وي. په دې کې د دې تره نه راپاڅېدو چې د دې مخنیوی کړی وی. دې ته ویل وی چې ایا بچیه داسې ویډیو هغه مه جوړوه. خو اوس پته هم نه لګي ځکه چې دې ته کم کمنټ شوي نو په هغې کې د دې په تره باندې هم ډېره زیاته سختې نیوکې شوې وې. خلکو ویل چې ایا د دې دا هغه تره نه دی. نو کومه ویډیو چې وایرل شوې ده اوس په سوشل میډیا نو هغه هم چلیږي. خلک چې کوم دی ډېر زیات نیوکې تنقید پې هغه هم شروع دی. نو موږ هم د هغې کوم نوې ویډیو چې د تره راغلو به هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.